هذا ورور زما مولست ما تصبر مړه ماغه په خانه وامه دي کنه وامه دي کلام تمر څه شاګیا پاتې شو صبر وکړه کنه مړه لکه وامه دي ګوره ځکنه وامه دي ځکنه چې بیک راکه هم ماغه پیغام دی چې مانه په لسم کې پاتې شو هټریک میټریک هم رانه پاتې شو او تاسو دوام کوي ورکوي کني بس تاسو پرې دی تاسو چې تزه پرې دا مړه ځان دي سلامونه ستړي مشي زما وطن چینل قدرمندو لیدونکو جوړ په خیر ورځ مو نیکمرغه قدرمندو خو درنیو زړه ته رانږدې لیدونکو پرنګ لرو هغه مرکز جلال آباد ښار کې او یو مارکیټ ته راغلو مارکیټ پوښتنه به مینو دلته څوک چې دکان لري هغه نه پوښتنه کوي د مارکیټ نوم څه دی او که زه ته وایم ها ته دکان نه لري دلته دکان نه لرم خو راته یاد دی نوم یې څه دی هماغه دا هماغه خدای باندې ګلومر څه ده نورمر نو خبرونه کې سره صمیم صاحب هم دی صمیم صاحب د خراغلاس نه مخکې د خبره شروع کړې د صاحب خبره ته وترې لا چې خو خراغلاس ته مشي ډیر مننه خیر وسی تاسو سلام او درنو لیدونکو ته سلامونه زه دې وګورئ چې ټول روغ جوړ وي او تر دې د ما ورځ په خیر رسولي خډې دا نو خغول لیدونکو راغلي او مارکیټ کې جالبه پندور او له شوخي ډک پرنګ بتاس پرنګ کو څه ده کنه پرنګ ریکارډ کو او ان شاء الله زموږ راتلونکي خبرونه په بیلو بړو تاسو ګورئ مخکې دا چې موږ په بل چینل کار کوو الته نو اماغه یو خبرونه او خلاص ان شاء الله زما وطن چینل کې به داسې خبرونه تاسو ګورئ چې مکمل او متفاوت وي بدلی به وي یعنی په نوې بړو باندې په نوې رقمونو باندې هدف زموږ ټول شوخي ده تفریحي برنامه ده خو بیا نو او به ګورئ وخت به دې ته ځواب وایي چې زموږ خبرونه څنګه دي تاسو به ان شاء الله ارزوئ صمیم صاحب ما ته خبرو دې خوند راکو خبره خوندار کې زما راکې ته وترې چې لږ څوک بازار سم نو زه سراج الدین پژواک مشفق الله صمیم او د کیمرې برخه کې چې الهام ملتیا کوي نو راځي زموږ ګروپ سره پاتې شي او دا خبرونه تر پای پورې وګورئ او که شیر کوئ کمنټ کوئ کنه کار خپل دی بس خپل موږ د زحمت باسو فارق ډیر زحمت نو کار تاسو دی راځي لیدونکو سره پاتې شي خبرونه ریکارډ پیل کو او تو صمیم صاحب په لور تاویږي څه ده کنه او دا څادر دی منظم استعمال کا صحیح ده سره پاتې شي قدرمندو خوږو درنو لیدونکو بیا هم خیر اغلاس جلال آباد ښار کې او داسې یو ښایسته ښکلي زبردسته مارکیټ کې وګانو نورمر مارکیټ کې نورمر ښه ډېر ښه نورمر مارکیټ ته راغلي دا چې په جلال آباد ښار کې مارکیټونه زیات دي نومونه موږ اکثره زده نه دي که نه نورمر مارکیټ ته راغلي او دلته بیا نو بېلابېل دوکانونه سیمسارې او دا ګوټکي ورته وایي څه ورته او په څنګ کې په ټولو دوکانونو کې بیا غوره دوکان دی عطرو دوکان دی که عطر نه خرڅېږي نو په بوی خو به موړي عطر آفرین دلته نو راغلي عطرو دوکان ته راغلي SRK خوشبو محل څه ده کنه دا نو به زمانه دا چې وروسته به تاخیسته وای کنه خو ښکلی په تجوید سره کنه لومړی به خراغلاس ستړی مشي الله دې عزت وکړه تاسو ته سلام یم په خیر راغلی او بس الله دې عمر کې برکت واچو چې زموږ غریب خاني له راغلی او بس زموږ پوښتنه دې وکړه مننه بس الله دې عمر کې برکت واچو اور دې ودان نو اوس د نوم مکمل واخله او دغه دکان نوم دې هم واخله بس ورور زه به تا ته کم نوم معلوم زما خو سرور 15 نومونه دي ماشاءالله پیر راته وایي ملنګ راته وایي میرو خان راته وایي ورپسې راتېر شه داسې بڼه به ډېر نومونه دي نو ملنګ راته وایي استاد ملنګ ته پرېږده هغه بیګ پسې زه راغلی یم
اول خو ته ډیر وخت چې دغه خبرونه کې ترالم ضرور خبره شي ضرور خبره دا چې زه ما خام راغلم د دوه سپرې مې ویوړې او ما سره یو بیګ هغه بیګ صبر وکړه تم لږ خبره دا بیګ هغه بیګ کې $500 وو او د زنانه جامې هروسه خبره کو کنه ورګه زه د سره کو کوم صبر وکړه تاسو خبره کو کنه زنانه بهر ولاړ دي زنانه غم د سره وې ته به بیګ بصیرات لیدلته نو هنومان څنګه کړو صبر وکړه زنانه د ورسه بیا راشه بیا به مسله حل کو بیا راشه بیا بیګ میګ دلته ماته نه دی راوړې خاصه د ورکه د مټه صبر وکړه بیگ د سره چاره وړې نه دي سره به خیر د سره تاسو کله صبر وکړه دې ما ته زمکه زین راکې بیگ $500 پکې دي خاصه د خیر د کور سره در به طالبان حکومت دی اوس پورې چا $500 چا جب کې ما چا سونه دي دروغ وې کنه دروغ غلي بیگ بدر کې ورکه خیر د مټه صبر وکړه سیده مدام مرکه سره وکړه زه به هم سره کی مرکو کنه کړي ضروري خبر ولا کیمره بند کم دي سنه شي دا مرکه په جنجال وانه وړي خبر نه د کوم مرکه د سر تاسو راغله د خانه ما باندې ډیر فشار دی چې بیگ زر راوړه صحیح ده خب ملنګ سے کاروبار زندگی مو څنګه ته د ما پوری دکانداری مو څنګه دین علاوه نور تجارت لري نه لري بس الحمدلله خوشاله یو پکې خو بس امارت اسلامی راغله امن دې سکون دې پکې غله ډاکا نشته پکې وروره د خیره اوس دې خار کې کیمرې مو لګولې سیستمات وروره بسار زې پزې کیمرې امن شو او بس کاروبار خدای وروره بس الحمدلله موږ دوسه پوری پکې خيو او لک کاروبار کې لک کیمرا غلې دی خو نو کاروبار به کېږي خدای مهربان دی بیگ غم وکا خیر لکه تصبر وکړه زما خبره کې ته مرا دانګه ګوره دا د کار نه دی ګوره سي بګوره بل خبره تی جوړ شي زم راغله مې یا بل خبره جوړه کوم یا به بیگ دنه وړم زه تصبر وکړه زه د خبرې کوم تصبر وکړه زکه خو خوش ماشوم خو نه غړ سړی خیر د ګورلک نزاکتونه سره په ژوند کې مراد سپرې مو خلاصوي مو ورته خیر ده کېده دا به څنګه نه خلی سي ده کنه ورکه مړه زمان دي په راغله ما خو سي ده کنه نو ګوره ک بیگ د کار شه دا کیسه به ور سره وکړو ملنګ صاحب دا د کاروبار په تړاو ځینې معلومات وکنه چې دلته مطلب یو دکان لري د دین علاوه خارج کې یا مطلب دوبۍ اکثره مالونه دوبۍ نه کوم راځي کنه حال د خصوص نه لري چې تمال لګي بلار می بس شکر دی بس چین تمزي دوبۍ تمزي لوګر کې دی لوګر نه وته مالونه را لېږي ته دا خبره پرې ده مړه خدای ته وګور رسول ته وګور تم پرې د شرم او خبرونه پیږي په خبر دا اوس وړه خبره نه ده الله بنده صبر وکړه پوښي ګوري کنه هند نیم راوړي رو ردا سي دوبۍ نه بس دو اتر چې دی دوبۍ نه راوړو او چې سپرای چې دا اکثره دوبۍ نه او فرانسې نه راغله خدای دې وکړي چې لوګر نه راوړي کو د بدخشان نه لکه ته صبر وکړه ته د خبره کوم ته صبر وکړه بنده ورکه تلویزیونی خبرونه کتلې کنه دا کتلې نه و به ګورم دا ټول دنیا ګوري ولې مو په شرمونو شرمې ته د بیگ مسله خلاص صبر وکړه کنه وروره خیر دی کنه ګوره بیگ بدر کې اور خدای مې صبر مو زرو کوم د بیگ مسله سړی پوي گیا سړی د بیگ بدر کې اور خیر دې صبر وکړه زه بس او کنه او دا نادیده جوړ کړی اترونو کې کومه تر زیات خیده او قیمت بیا دي د کوم هیواد اترونه خو اترونه د ماليزیا او انډونیزیا دا څه بلا مړه ته غلې شکنه یار زه خبره کوم دا خو ولا قطار څه کې را دانګي مړه خیر دی خدای ته وګوره جولای د تني سمګیره دي نه سمروره خیر دی دوبۍ ناراضي وروره لکه مثلا مختلفو هیوادونو ناراضي خدا بیگ خلاص کړي دا بیگ مړه ته بیگ خبره بو کو یار تاولي بس موږ سره سریش خان شروع کړي دی یار بیگ بدر کې در بیگ خبره خلاص کو د سره بیگ نه دی راوړې دروغ وایي بیگ صحیح تر ټولو قیمت بیا اتر په بوتل دا تاسو سره دی نه چې د ما سره خو بس ما کدا تاسو ملګری څوک دی سپیکر ما کوي لکه غلې کینه کنه یار نه ته زمان دیوال نه دی مړه سي ځان شرمولې د زرته بیگ نشته شرمولې ځان به شرمو خاصه خیر دغه ورور خیر دو بخ خیر د 2 منټ لک صبر وکړه زه برنامه مخرب وکنه د یلکه ګور زموږ صاحبم کار نه کوي مونږ هم ګوره بندیخانه تیر کړی د زموږ ما سوج ډیر زره لوسی ګوره ډیر صبر مې ته وګوره صبر وکړه زمانه ته ډیر صبر وکړه یا بدل لانجه کو یا به بیگ راکې دا خوش خبرې نه دي کنه یا الله توبه مې دي ګوره دا شی ما کوه کنه
ما پښتنه صبر وکړه ما ته پښتنه وکړه چې د غزات مبارک معلومات ما ته پرې د معلومات ورکم بیا ته خبرې کوه کنه خدا معلومات به زه ته ورکم خو ساتونه دي خاطه و چې تاوي تاسو رقم سرګردان خو نه سرګردان څنګه به ورک د $500 صحیح ده خو خدای پاک ورک د ډالر خدای کې لږ زره پکې ما ته روس د خبره ختمه و حال دکینه دا مرکه ته رالان د کوم ته ما نظر د پښتنو کې زبې ته جواب کوم دا به ترغی دا به دا جواب نه پويږي څه زه نه پیګم ماشوم حکومت اتر ډیر زیات خدي او قیمت بیا دي هغه نوم څه چې مطلب اکثر مینوال دي کې شک لري کنه چې کومه تر دګي مړه ته پرې دا کنه پجر مجر مړه سړیا لکه سنزل شو بادام شو د نرګس ته دغه شان دی او د بیک راکمه ته پرې ته د غره را کو شوی نرګس ته په خواني سیستم کې وسم ګرځي سیستم کې لګ معلومات دغه د باډي سپرای نه دی پاړه باندې لګرا چې دغه کومه باډي سپرای ډیره خده او کومه به زیاته مشهور ده دیکھیے ریل بلو ډیره چلیږي او بس اجمل کپنی والا خو او سراته مثلا مختلف مړه ته غلې شک نه یار غلې ش خدای رسول ته وګوره مړه بیک مثلا راکه کوم زم نور مرکی ته نه پریدم با ته بیک راکه چې زم بیک ما صحیح ده خیر مختلف بیک می نشته مختلف انواع دي مختلف ډولونه دي الوا سپری ما چرته لیدل نه د ځان نو ملي مړه اسی د سپرونم دی و شرم بس غلې شګدي زلي خبر او کوامه دي ګوره څنګه مې وای بیک راکه زما مخ ته ګیره د لو مهرباني نه کیږي قسم دې ګوره دې زل بلاس پرې دې بلاس ولم بلاس سره بس پرې مې هڅه بازا بول مکو اب تاسو په دکان کې دغه اس ار کې کنه دا په نامه سره اکثر سپرایګان بوتلونه ښکاریږي دا اس ار کې چې کنه دا اس ار کې دوه په خپل کمپنۍ ده او دوی خپل تولیدي نو دا بیک مسله پرې دا کنه نو خدای ته وګوره وامه استاد وګوره ته وای سر کې چې د زما پلار نوم دی سرور خان خو ما ته ونه چې دوی یعنی کمپنۍ زموږ په نوم اماغه ما زړه مسله ده د کنه من غلې شم سیدا ډیر من ملنګ سه پروستو کې د هوادوال پیغام څه دی هوادوالو لدا وې مکنه چې خپل تفرید کنه یار خپل تعلیمونه معلومونه وکي او دغه بیک ما یا الله توبه زمای توبه خدای اخیری پیغام دا دی کنه چې د تاسو خبرې کوم ورګه دا پیغام وایم صبر وکا خبرېونه کې ګوره پیغام می دا دی کنه اماغه چې بس زما دکان چې دی ډن غاړې ته دی په نورمر پلازا کې ډن غاړه کې دی ګلومر پلازا ده او اس ار کې د دو دکان دی بس راشه او ماته بیک راکا او بس صحیح شهر دم په بس صحیح شو خبر بس دا پیغام صحیح دی دا پیغام صحیح دی بس نور نه اعلان وکنه لکه خیر دی بس اعلان هم تمام چې دا پیغام می دا دی کنه پیغام خبر ته وګورئ سمړه ز پیغام او اعلان نه پیژنم مړه صبر وکړه تعلیم پړګر کې خیر دی خو تعلیم زوی مکنه پیغام چې مان خو پنی مې کې پاتې شو صبر وکړه کنه مړه لکه وامه دی ګوره ځکنه وامه دی ځکنه چې بیک راکه هم ماغه پیغام دی چې مان په لسم کې پاتې شو هټریک میټریک هم رانه پاتې شو او تاسو دوام کوي ورکه کني بس تاسو پرې دی تاسو چې تزه پرې دا مړه ځانه د کلکلا خان جوړ کړي هر څه کې را دانګ زه پیغام لنډ بیک څه خبر ورګه پیغام خو یې مکنه پیغام نه چې نه خلاصيږي ماته بیک خو پرې خو مې دا کنه مړه پیغام چټي لګي پرېم دا مړه سړیا مهرباني مالک پیغام لنډ کو پیغام مې دا ده کنه چې تعلیمونه وکي او خپل هیواد راشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي خدای سرګردان مر سرګردان یا لکه ته مړه دا تا سره نه دی لکه ما سره خو بوز تر چې تا سره وې تا وې دوه درې سوګه اوسه پورې والي زه خو د وهلو حق نه لرم ځکه دکان ستاسو ما ډیګه کوي ته د کوم خوان را پیدا شي ما ته وړي یا لکه زما ګور د خبرونی وزما ملما د ګوسه بنیغ نه کېږي ښا چې ملما د نو ډکی وری خو بس خله بند کنه ما ته بیکراکا پیغام دا دی ورور ما مودسته ما ته صبر مړه ماغه په خانه خبر وامه دي کنه وامه دي ګوره وامه دي قدم ګوره زه ګوره استاد ګوره خاطر کوم ګوره ته تاسو اوس دې زملنګ سب زه خیر دا پیغام به وسو وایم کیسه پیغام ګډه وړه پیغام می دا دی کنه چې افغانان دي خپل کې په اتفاق کوسي پوښي صبر وکا خپل کې په اتفاق کوسي او بچو دي تعلیمونه وکي پوښوي او څوک چې وای کار نشته او دا دی وغه دی کنه صبر وکا خواشه او بچو دي تعلیمونه وکي سپرای ماته د کیمو صبر وکا خو ځان صبر کړه ودرېګه کنه او بچو دي تعلیمونه وکي پوښوي
او بس ورور جان دی بس خپلو کې اتفاق وکړي او دا ډزو مزو خبرې نور هېري کې پوه شو باقي نور دې دا سوچ کوي که نه نور دې دا سوچ کوي که مړه صبر وکړه یو کس ته پیغام دی مړه هغه که خیال لیکي ټیک ټاک کې په هاشه ویډیوګانې هغه جوړه هغه له مې دا پیغام دی که نه تاسو خو یې نشروئ که نه هغه څه نوم دی ولي الله چې دا په هاشه ویډیوګانې مه جوړوه خدای ته د افغانانو نوم دی ورته وشرمو خدای تباه که کونړیان خو ډېر ښه خلک دي خو ته پکې پته نه دی چې کم ارمونې پته نه چې څه شي کمې مور راوړې مړه لږ صبر وکړه ته خدای ته نه کومه مړه دا شی لرکه نه کومه خیر زه پیغام دې لاندې کوم که پیغام خلاص شو بس تان د پیغام نه ټاک نور وتړي او بس پیغام نه دې پر راته کابل نه نګرار لاره جوړه کړه مړه دا پیغام وکړه چې شو مړه بیک راکړه زه ملنګ صاحب درسه دې بیگ مسله ته بیگ قیمه صبر وکړه خزا خیر زه به 2 منټه وخت درکم خزا بیگ دی ورکه هم بیگ شي بیگ څه کې بیگ د سې چې ما راوړو دلته ما د دوه سپری واغستې هغې کې زنانه جوړې موړې مې وي کالي مالي او پکې $500 یو شی د نه پکې شو صابون هم پکې بس صابون مابون که هلکه غر یې نه دروغ نه وایم که نه الله زنانه ګوره چې لګې چټي لګې دا جوړې ته د نیسم چې دا بیک راکړه یاره دا سړی ګوره چې سړی را باندې ځان خرابوي استاده ګوره قسم په خدای دې سړي وامه درته جوړې مې ورته نیمه دا بیک وامې درته دا بیک وړي دا بیک وړي دې کې ډالر یې وړم که نه ډالر نه وړم دا بیک وړي دا بیک ډالر امریکا لاړه ښه ډالر وړي ډالر اوس د افغانو سیسټم دی ډالر ورکشه چټي لګوي ما خراب بزای رانجې مې کولی شي اصل لګیا دی استاد اتر دکان ته راغلو او څنګه چې اتر خسته بوی کې خواږه دي دکاندار ماما خوږ دی مطلب دا چې اخلاق ښه لري ښه سړی دی دا مشفق الله صمیم دی وخانده مخانده غلی شه او بیک میک نشته د اسې دا موږ سره راغلی او زموږ ملګری دی پوه سړی غوسه کړی خوښه مړه تا اوس ما قسم په خدای په خلکو فشار بره ځي زما د ښکته راوستو خیر نه درشه نه ښه کار نه دی که نه ګوره تا تماشل پیره وي چې دا تا سره دی او تا ګوره وي چې اصلا داسې د دکاندار ما چې ستاسو د حوصله موږ معلومه وه حوصله لري که نه لري باور که یوازینی کس وي چې دومره غټه حوصله دې ماته وکړه خفه نه شو نو خپله خبر دا چې تاسو ته چې دلته راغلم که نه ما یادونه وکړم چې زه تاسو ته تفریحي برنامه لرم اذن خبر نه وي اوس د برنامې دغه رنګ بل لکم واوښتو که نه په مزاحمت او په عذابګرۍ باندې اوس دا ویډیو نشر نه کوو ته څه وایې یاره هغه ولي الله دپاره یې نشر کوي چې زما پیغام پکې ورشي زه صحیح شو نور خو ده خو زړه درګېشین ډېر راګېشین کو زه خفه نه شي حوصله ډېره مهمه زه خو الحمدلله ښه حوصله لرم ورته تر اخره پوه شوې حوصله وکړه ډېره دا بل سړی وی که نه بوس اوس خې ده نه جوړو په خدای یقین وکړه یوسف خانه کې نه دی حتی د چوکۍ وارې را باندې وکړي وارې را باندې باله خوار وکړي او ځینې شیان مې کټ کار وکړه په دې خاطر باندې ډېره غټه حوصله دې وکړه مننه خوشحاله اوسئ کور د ودان ښه وخت ولرئ مخې ته م ښه جبونه نشته ما سره پیسې جبونه در باندې تلاشي واسکټ واسو مړه مې کام پیسې نه در کومه وایي کنه په زور در نه اخلم څنګه په زور نه اخلي تاسو څنګه نه راکوي دا دکان نه دی زور سره پیسې څنګه نه راکوي پرې مې دا ته ما پیسې راکوي مړه ته ون پرې مې دا خراب نه دی پرې ما پیسې راکوي هیڅ شي پیسې نه شالای به پکې راکوي د سره په غوتا مونږ ته وال راکړه مړه نه شالای سندې پرې دا مته ما ته پرې کېده ورونه ته پرې مې ته مړه څه پکې راغلی لرشه ګاونډي دي هغه تکړه هغه راکړه هغه تکړه دا یو شلو به قرض راکې را پیو کو نه هغه هم چې وغواړه بخشش کړه په ده باندې باید جبونه تلاشي کو مړه ما لاس هم غوښ شو سړی د اطراف خلکو قدر عزت وکړي تاسو مړه بس دومره بې عزتي مونږ ته راکړه دومره بې عزتي م باسته یاره ورکه خوند یې ونه کړه
تاسو چیپ او چیپ بازار ته راځئ په تشجیب باندې خود خلک مونږ ته وایي چې نه خلک مونږ ته هلته اطرافو کې وایي چې ورشئ داسې شیان موف درکړي دا درکړي خورئ او څکئ خورئ او څکئ او اسراف مه منئ هغه خیر خبر نه و چې داسې په جنجالي باندې واوښتو اخر لاس هم غوڅ شو دا خبر نشته بوټ هم پکې وشکېدلو دا وګوره بوټ هم وشکېده وشکېده صحیح بوټان ولې زما ګاونډي دی دا مړه خلک د ګاونډي په سر باندې ننګه نه کوي ولې نه کوي ګاونډي په مېلمانه یو دا وګوره پیسې راوړه پیسې راوړه جمع پیسې ورکي ولې ورکوم ته پیسې راوړی تا مونږ ته نشته ماشومان بازه چې زو مړه نور زه به ورکوم خو تاسو بازه چې زو دا ډېر شیان هم خوړلي بازه کوم شي لري مړه پرې دا ډیر شان هم خوړلې هیڅ کوم شی هم چې خوړلې د هغې روپۍ مړه نشته نه راځه چې زو راځه هغه زه ورکوم دا نور شیانو نه ولې ته دا ولا ورکه دا ولا ورکه دا ولا مړه دا هغه خولې مې ډیره خوښه دا خولې مې ډیره خوښه شو کنه مړه خولې مې ډیره خوښه خولۍ خو اوس ورکوي که نه ما خولې مې ډیره خوښه شو کنه ما پرې دا خولې مې خوښه ده مړه تران ونیسه ها ونیسه ویسه ها نماز ته کې نه وره ها ونیسه پیسې ورکې ورته ونیسه ته مړه ته چی شاګه یار ولا دا خو وتښتو که نه هغه وتښتو که نه چې هغه وتښتولو بس زم دنه لاړم نه دا خبر بس خپل کار کوي چېرته ځي پیسې راوړه واسکټ به ترې وباسئ واسکټ ته مړه پرېږده لږ همارې اوبه وشکه چې سپرې مې وشو اوبه نشته اوبه نشته بدلته نشته اطراف نه ده که نه چې ساره وچ کوي دلته څه اوبه په خبره پیسو دي اته دلته برابر نشته انرژي راواخله خو راواخله کنه انرژي هم په پیسو ده پیسې راکړه هذا اسمه وكذا رومال ودا خليه وبس مقطع تبلك ولې خیر خو به خیر خو به لري پرېمې ده شیان دي خوړلي پرېمې ده مړه پرېمې ده ته دا ما شیان دي خوړلي مړه پرېمې ده وای څنګه راوړې به درکو دا کوتې راوړې بس به لاړ شه کوتې راوړې دا د کوم شی نه خوړل دغه پیسې مې راکړه نور ته ما خوش کته ما خوش کته چې ټول کاری مې خیرن شو یاره دسه دومره کاشو بګیرم را سره وکي ملمانه یو ملمانه پیسې به راوړې وکنه کور کې موږ دا وایي چې کور کې موږ پیسې نه راکړي موږ د کور کې وی چې لاړ شرس مفتي الله ته اطراف کې کوتې دا والا ایمان کلیوال نه دي ایمان کلیوال ماته وایي چې شان مفتي وای خوري او شقي او اسراف ممنه نه دا خبره نشته دلته دا خبره نشته نه بازار یعنی دا دروغ وخته دا خبره خو خیر دا نه دا خبره چې دروغ دي خو تا باندې به عملي کو رښتیا بشي نه ولې ولې برښتیا شي دا کېده مړه نه پېږم مړه تا دا کېده زه دا روپۍ تاسو شیخ وړ لګه 1000 روپۍ ورکم سیدا او بس نور شی په نه خلاص شو دا روپۍ ته ورکا بس لږ شان بنورم واخلو نه نور بنا نه لږ بنورم واخلو نه مو خلاص 100 روپۍ دی وخت چیرته پیدا کیږي دا بس 100 روپۍ زده ورکو خو خیر دا 200 شي کنه غرمه دا کنه وږي 10 روپۍ نشته ما وږي غرمه غرمه دا مړه ډوډۍ ته لاړ شو هوټل ته ډوډۍ به کنه رمنه بده دا هوټل ته لاړ شي زي بس زي دا خاله زي دا خلیمه زي ته مړه په زور خلک د کور نشړي زي تاګيري کوي خزا واس پرې دا راځه دا خو ملمانه دي کنه هغه ته وګوره ډیر لري دا کیمرا لګیدلې او هغه ګوري لاس جیکا کمرې لګولې دا لاس هته جیکا دا وخاند مړه ته خو داسې تریخ وي سم تریخ یاره دا ډیر سخت او شومان خلک دي ولی مړه خبر نه و دی راغله وای منګه شیان خورو منګ څه خبرو چې مخفي کمرې لګولې ده خو خیر ده خدا مې وطن خلک دي د آفرین کاکا جی خو نه دي راغلي یو روپۍ خو نه ده خوړلې 100 روپۍ وخوړلې 100 روپۍ به دې نن سبا وخت کې 100 روپۍ داسې اسانه پیدا کېږي کاکا جی دا ما دې لا ګوتې ته ګورې ګوتې راته غوڅ کړه مسافر دي او بوټي را باندې مشکولو په دې مقابل نه مونږ د الله اطرافو کې خلک وی چې تاسو لاړ شي خار کار مفتي که دکانو کې چې خوري سکي وي خوري بس خبر نه و چې په جنجالي باندې وخت دا مړ وګوره فکرونه ټول یو شی نه او دا خبره ده فکرونه ټول یو شی نه بس خدای دې وکي چې خدای دې وکي چې کمرې نه ولې خبر نه و سلیری ساته خیر وسی
کاکا جی خدای تا ته ډیر عمر درکې کور مدام هیڅ خبره هم کې مري د لاس خو لتا ډیر خبر شوی نه یاستئ نه ولې به خبر کېږو لتا ډیر مننه خبر نه وکنه موږ خبر نه وو ډیره زیاته بخښنه کوئ نو موږ هیڅ خبر نه وو خدای دې الک دا پوه شو خدای دې تاسو وبخي نو خدای دې وکړي چې خفه شي تاسو نه وای او ډیر پاپړ ما تقریبا 100 روپیا 100 روپیا او روپیا نه یو روپۍ هم دې نه اخلو نه ورګه دا اوس نه 100 روپۍ زکه چې التا تماته دارا کا سلامات را کا زړه پیسې بس مونږ به وته ورسو خیر دې مشکل نشته دا خیر دا الک دا تاسو نه بخنه غواړم تاسو خفه نه شئ نه نه ولې به کاکا جی دا خبر خو کیږو د نه خیر د انسان کله دریاب کله کړیا بالکل او بل خبره دې سره چې کاکا جی موږ د خبرونه چې د مزاحیه ده خلکو ته د هیوادوالو حوصله ما دغه خای جوړه هیوادوال هغه د پوخا په شان باندې دي وسه حوصله نه دا ملک په حوصله چلی دا پتنګ نه پاس نه کیږي دا بغاټه سینه کیږي چې دلته مې کې کمرې لګولې موږ به خبره به خو موږ ورکول کنه خبر نه وو خبر سړی باید تاسو خبرې کې موږ خبر نه خبرې کې تاسو موږ باندې رشکان موږ ورکړلې ونه اندي کنه موږ ورکړلې تاسو باید په خبرې کې زړه دومره موږ ولدلې ونه شي نه لیونن شي خو نه یو ځکه چې موږ تاسو دواړو حوصله اول دي د حوصله موږ معلومات څه خبر ته کوم ځای ما ګاونډي وکنه په ګاونډي باندې نه کیږي بس ګاونډي باندې نه مو کې کنه نو من موږ څنګه تاسو دې ستې نه راغلي کمره نه تاسو په نشه بس خیر وسی تاسو دواړو نن ډیره مننه کاکا جی تاسو نن ډیره مننه هغه نن ډیره مننه پورا مودان بس شوی نه یاستئ. دا سره واخله پیسې سره واخله نه نه پیسې نه اخلم نه ته واخله نه لا دا پاپړم هغه نور خیر ده چې 10 روپۍ تاسو را باندې 100 روپۍ دا وکړه خلاص شو ډیره مننه کور ودا په خدای خوشاله خوشالېږم کاکا جی ډیره مننه تکلیف مو الله دې بخښه الله دې قدرمندو درنو زړه ته رانږدې دوستانو مینوالو په دې هیله چې مرکه مو تر اوسه پورې کتلې اوسېږي یو بل دکان ته راغلو ماشاءالله نو ښکلی ډک دکان دی او فکر کوم چې دکاندار ماما راته پخوانی دکاندار ښکارېږي السلام علیکم ستړی مه شئ ښه راغلاست وعلیکم السلام ستړي مه شئ په خیر حال هرکلی درته ډېره زیاته مننه نوم مبارک دی اسماعیل اسماعیل میاخیل که نه اسماعیل همدرد چې اسماعیل همدرد اسماعیل همدرد څنګه همدرد دی که نه ولې نه همدردي خو چې ونکړو بیا خو کېږي نه همدردي دې په کومه برخه کې زیاته ده که نه ماشومانو باندې نامو خلکو باندې په مشتریانو باندې په چا زیاته ولا جواز هم وشي ټولو سره باید همدردي مشرانو سره کشرانو سره موږ د ټولو سره باید همدردي ولرو کیمره ګوري کیمره صحیح ده لږ ماما سره مرکه من کو 2 منټه خیر صبر وکړه شیخ علي او راغلی وم لږ یو دوه باندې دغه ګروپونه مې په کار دي ښه مرکه به هذا مرکه سټاف شو نه سټاف بګز سیده د معاملې دغه شو هذا خیر در کوم ګروپونه په کار دي دغه ګروپونه مې په کار دي دوه دانې او نو دا په څو دي قیمت څو دي دغه 70 روپۍ دا 40 روپۍ دا 50 روپۍ ښه ته 2 منټه صبر کړو 2 منټه صبر خډېره مننه هغه نوم دې مزل بیا وخلې ما یاد وته نوم اسماعیل دی اسماعیل ذکر دارا خبره ګډوډه شو اسماعیل همدرد خان مداخله ولیکي نه یعنی ما د سیوی کنه ما خان نو ته شهر اخري کوم مداخله بار راغلي کیمبري چې اسماعیل کیمبري زورګي کومه خراب شو سره کیمبري شوکې لري ځات زه خیر دی زه تاسو دا ملګری دغه ته نه ما څه بل خبر نه کړم ما وی چې اسماعیل یعنی خان اسماعیل خان نو ما پختنه ته نه دغه څه فکر ولګي او کنده سما کا خډيره مننه خوشاله اوسئ په دکان کې د کوم اجناس شتون لري دا خو مختلف چوشکې شوې سپریګانې شوې شامپوګانې قلمونه دا ګروپونه عینکې کالکولیټر هر څه شته دی دا خو کاکا که درته وضاحت درکړي نه تیل رشته دا د ویښتانو او بلیچ هم شته راځي شي ته کوم کله ورکې دا خو لیوانه نه ده او دغه بل مهمه خبره دا د دوجمبر د کوټې لپاره چې لږ خوشبويي زیاته کی هر څه شته دی بس الحمدلله ټول کوله شي راشي په خیر څنګه کوم کله ورکې همدر سره ولا د تاسو د شنو معرفي کړی چې دغه شی همدر سره تعلیم وکړي نه به تعلیم خو نه کړی تعلیم ولې ونه ک ضرور وش تعلیم وکړي ژوند تیرول صاحب خبره کې خود خلکو ته پته یې کنه چې تعلیم د اقتصاد اقتصاد خراب دی اقتصاد مو مهاجرت مو دغه کې بل ملک او ژوند ژوندګیم ډیره بده تیری ده خو ټول ته ما په خلو واستل د څه
زه خو استاد مرکه ګډه وډه کړه بل هغه خای چې کله دا دغه دی وکي دا د سرویس دا استغفار په وایي زه په تاسبو شته سره دا خدای خا ډیر همدر صاحب خپل بچانو باندې تعلیم کوي کنه به کوي ان شاء الله 100% په دې باندې مطمئن یم او د دې لپاره پلان مې نیولې دی روزمره د کار سره کوم کور ته چې زم دي زره البته روز هر شپه املا عجیب خلک دي تلاش ځان مزاحمت اوس دمر مکه وکنه ماما سره ته خبره ته په خندا اړه ته خډیر همدر صاحب دله وسلت سوې منه دکان ستاده نه موږ زه خیر دوره کې کزه مرکه خو تاسو سم ګړي مرکه ډیر ګړي خراب شو خوندونه خزه خیر دا مرکه بکته کو دا کته کې به سره مرکه خوندونه کې نو زسته کوم زه خیر وس ګل جانې کړه معاملې کنه هغه مې فائدہ نه خان یو موضوع باندې سره بحث وکړو سیده کنه تړل هدا پوری د پټولنه کې چې کله یو فساد رامنځته کی مشکل رامنځته کی د چا د خور رامنځته کی کنه پاره کې به نو تړل هدا پوری هم دای موږ ته ځوانان خکیل وي همدارنګه څنګه مونږ کولای شو چې خپل ځوانان پټولنه کې مطلب خره خبرې کو همدارنګه ټولنې ته خیر ورسېږي دا خبره دا خبره کوي دې سره مرګ دې سره کې د مرګ یعنی دا معلومه خبره ده دې ته مرګ څور کې دا مرګ د خپل کورنۍ د خوانه ته دا بریک د مرور اوس بس ما حوصله ماز مې نشته په قبول مکه نشه اس ټوګي ترې جوړ کړې ها مهرباني کاری سره همغه ما خبره شو کنه چې یعنی هر کله چې دی خدا نو خبره خو نه اوریدل کېږي نو شال تغم لګي دا ما ته زدا مېګ مثال نه ولته دا هو ما سیستم غلطي کې کنه ټول به غلط راځي خزه مهرباني خدا او د ټولنې دا وایي چې ټول د تعلیم وکړي د تعلیم وجه ټول مغرب مستقیږي تعلیم ته روزمره خپل تعلیم ته بد منګو تاسو ورکول شي خو تر څنګه مدرسې ته وخت ورکړ شي ان شاء الله دا فساد مساد څه کله منګ ورکو مدرسې ته لاړ شي جمعه ته لاړ شي یا مطلب مکتب ته لاړ شي خدا خبره د خپل کوي تی ولې کې تاسو سره کوم څه ته زر وکم کنه چې تاسو مشکل لري خبرون تمام ولا دار سره مشکل به تا کړو وته تاسو کار دی اورا کاری سره د سره دکان رسخت پرې دا چې د خبرې خپل وکم سره کاری سره دکان استکه دکان ستاده خبره به دا کړ نو دا استاد سره دا سره نو موږ دا مخکې موږ تراله نو دلته اوس کته ما سره ولې لیدل نو ما سره انت عمل کړو دا ګوري ملنګ سه ما سره راغی ته خلاص مراکه وختونه موږ درنه وکړه سره په کوټو دا ما دا هوادال ته کوم پیغام شته په ورستوي کې هوادال ته دا د خچ خپل روزمره کارونه ته په وخت باندې زی نا وخت مزي او خپل کاروبار خطر سره کوي دکانداري په خپل ټیم مکوي خو نا وخت وته راځي عادت توس کوم کله ور پیغام دی وړاندې کوم مهرباني هم درته پیغام دا چې روز سره دغه کې کوشش وکړي چې د ټول افغانستان خلک تعلیم وکړي خپل مدرسو ته لاړ شي زمونه ما خامازان هم شو نور نکیږي ځکه ځان وخت خبرې کول ګناه ده همدر صاحب ډیره مننه خوشاله اوسئ کور د ودان د اخلاق نه د حوصله نه غټه حوصله ښه اخلاق تل لري واقعا چې ښه تصویر د پښتون او د مسلمان وړاندې ډیره مننه دا مشفق الله سمیم نومیږي د زموږ ملګری د زموږ سره راغلی خو تا د مسکانه بغیر بل څه ور نه کړه نه د غوسه نه قهر نه ویره نه شړل مینا محبت وکي خندا وکي چې لا یو بل سره ښه ژوند تیر کو ډیره مننه زموږ خپل ملګری دی کاکا ډیر وخت کاکا خدای دی مزایمت تر ډیر وکي ما ته زه پوه شوم چې مسله څه ده کنه زه ډیر مننه سړی پوه شو ځکه زه پوه چې مسله څه خبر کې څوک مداخله نشي کولای بیا د دکان ته راغلی دکان ته څنګه چې دا کس کله نه راغلی مونږ او تاسو سره یو زره څوک چې خبر کې څه کاله چې مداخله ډیر مننه خوشاله تاسو هله کوم هله زما وطن چینل قدرمند خوږو درنو لیدونکو نن تاسو د دکاندارانو حوصله وکتله ځنې غوسیم تاسو وکتل شاټونه مرکه سمیم صاحب مننه کور د ودان چې تام زحمت وباسه نو تام ډیره مننه لیدونکو نام ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه موږ تعقیب کړو ویلې درو او د برنامې نه خوان واخیستو او خدای دې وکړي چې موږ سره تل پاتې شي او دغه سي جالب خوندوري ویډیوګان سره ویني نور موږ څه وکړو مننه الهام الدین الهام هم مننه چې کیمرې برخه تعقیب کړه تربیه سراج الدین پژواک مشفق سمیم تاسو په درانه چوپړ کې حاضرې وي خې چاري خو الله پامان